څنګه شعرونه ته وایم ها 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 رومانی به صبر وکړئ کنه نو څه ته پرې دی کنه ها ها د احسانونو بدل سو د احسانونو بدل سو یو سو مات ټکیو د احسانونو بدل سو یو سو مات ټکیو خو چې زما پکارېدل نو بیا وفات ټکیو د احسانونو بدل سو یو سو مات ټکیو خو چې زما پکارېدل نو بیا وفات ټکیو لب کشایی د دوو مینو سو ګیلې معنی وي لب کشایی د دوو مینو سو ګیلې معنی وي حوصله افزا د دوو مینو سو سوغات ټکیو لب کشایی د دوو مینو سو ګیلې معنی وي حوصله افزا د دوو مینو سو سوغات ټکیو زمون خو ژوند لکه پلیټ کې بلورې پروت دی زمون خو ژوند لکه پلیټ کې بلورې پروت دی زمون د ژوند کسه حالات وو نو حالات ټکیو زمون خو ژوند لکه پلیټ کې بلورې پروت دی زمون د ژوند کسه حالات وو نو حالات ټکیو د پیغمبر روزه ده صلی الله علیه وسلم د پیغمبر روزه ده ګونګ سونګ ملامت ولاړ یم د پیغمبر روزه ده ګونګ سونګ ملامت ولاړ یم خدای خبر ولی دې مقام کې راتقات ټکیو د پیغمبر روزه ده ګونګ سونګ ملامت ولاړ یم خدای خبر ولی دې مقام کې راتقات ټکیو او ما سره سو چې دا خلق ټول مینو پما ما سره سو چې دا خلق ټول مین شو پما ما سره هیڅ نو کوو نو بس سو شات ټکیو ما سره سو چې دا خلق ټول مینو پما ما سره هیڅ نو کوو نو بس سو شات ټکیو او څوک چې الله مني خبرې به په مینه کوي څوک هم چې خدای مني خبرې به په مینه کوي الله والا سره سو کرامات ټکیو څوک چې الله مني خبرې به په مینه کوي الله والا سره سو کرامات ټکیو د احسانونو بدل سو یو سو مات ټکیو خو چې زما پکارېدل نو بیا وفات ټکیو ها بس یو څه زوی مشابهت وای بس د جاوید خټک سے دو شیونه په ترنم کې بس خبره ختمه چې تاسو خوښ نشو زه ګارانټي در کوم چې ټوله پیسې واپس ها خټک سے بس سرنامه څنګه وا لاړم دوبونه مه وته بسم الله لاړم دوبونه مه وتم لاړم دوبونه مه وتم ستا محفل نسوي زړګي وتم ستا محفل نسوي زړګي وتم لاړم دوبونه مه وتم اوس دا تنهائی لوبې پسا کوي اوس دا تنهائی لوبې پسا کوي اوس دا تنهائی لوبې پسا کوي اوس خو دې د لاسو بنګړې وتم اوس خو دې د لاسو بنګړې وتم ستا محفل نسوي
زړګي وتم لاړم دوبونا مه وتم اوس ورته دا ګل ګل بدن ګرم کا ما د ستاسو ټولې بټنې معلومې دي خو بس زه ډېر ګیر یم نن سبا اوس ورته دا ګل ګل بدن ګرم کا اوس ورته دا ګل ګل بدن ګرم کا اوس خو لنګارا لږې وتم اوس خو لنګارا لږې وتم ستا محفل نسوې زړګي وتم لاړم دوبونا مه وتم اوس دې په یخ جام سری شونډې کې د یار اوس دې په یخ جام سری شونډې کې د یار اوس دې په یخ جام سری شونډې کې د یار اوس خو له شربتا میږې وتم اوس خو له شربتا میږې وتم ستا محفل نسوې زړګي وتم لاړم دوبونا مه وتم زه جاوید خټک تاسو استاد نه یم ښه څنګ به درد کړې پټ جاوید خټک خپل څنګه به درد کړې پټ جاوید خټک خپل څنګه به درد کړې پټ جاوید خټک خپل اوس خو دې د خولې نه پوکې وتم اوس خو دې د خولې نه پوکې وتم ستا محفل نسوې زړګي وتم لاړم دوبونا مه وتم ډېره مننه تسلي به م شوي انشاءالله خوشحاله شئ ډېر څه مې ویلې خو بس لاس زما د خولې د پاسه